نو چې څوک وایي دا سوره فاتحه دا مکی صورت دی نو هم صحیح ده، ځکه مکه مکرمه کې دا نازله شوې. څوک چې وایي دا مدني صورت ده هم صحیح ده، ځکه مدینه منوره کې دوباره بیا دا نازله شوې. دا تفسیر مدارک والا تحقیق دی. یو مفسر تیر شوی دی سمرقندی، علامه سمرقندی رحمه الله، دی تفسیر نوم یې دی بحر العلوم، او دا ښه تفسیر دی، مختصر نه 3 جلده دی. بحر العلوم ډېر بهترین تفسیر دی، علامه سمرقندی رحمه الله لیکلی دی، حنفي عالم دی. هغه بیا داسې فرمایلی دی چې نیمه سوره فاتحه نیمه دا په مکه مکرمه کې نازله شوې ده او نیمه ټوکړه بیا مدینه منوره کې نازله شوې. هغه دا فرمایلی دی وقال سمرقندی نصفها نزل بمکه ونصفها نزل بالمدینه. اتاویا صفا والجل کې لیکلي دي چې نیمه سوره فاتحه مکه مکرمه کې نازله شوې ده، نیمه سوره فاتحه مدینه منوره کې نازله شوې ده. دا رائے دا دی ابواللیث سمرقندی رحمه الله په بحر العلوم کې. بهرحال عرض میں دا قول ورته چې سوره فاتحه څوک وایي دا مکی ده او څوک وایي دا مدني ده، دغه وضاحت مې درته ذکر کړ. دومره مسله واورئ، ترتیب نزول کې سوره فاتحه 100 نمبر سورت ده. ترتیب نزول کې زمونږه قرآن پاک کې ګورئ 2 ترتیب دي. یو ته وایي ترتیب تلاوت، یو ته وایي ترتیب نزول. یو زمونږه استاسو ترتیب تلاوت ده چې یعنې موجوده قرآن پاک زمونږه مخې ته ایښی ده. نو ګوره اول یې سوره فاتحه لیکلې ده، بیا ورپسې سوره بقره ده. نو ګورئ سوره بقره اخو په ترتیب کې دغه شان نه دی. ګورئ نو ګورئ بیا ورپسې سوره نساء یا سوره آل عمران دی داسې پسه. نو دا ترتیب تلاوت ده. او یو ترتیب نزول ده چې قرآن پاک اول الله رب العزت نازلو. نو ترتیب نزول کې سوره فاتحه 100 نمبر سورت ده. دا به درته زه هر سورت سره ذکر کوم ان شاء الله تعالی. په ترتیب نزول کې سوره فاتحه 100 نمبر سورت ده. نو زمان حضرت شیخ الهند محمود حسن رحمه الله فرمایي چې دغه خلاصه ده. اول چې کوم آیاتونه نازل شوي دي علی الاطلاق دا 15 آیاتونه دي د اقرا، مخکې سبق کې هم تیر شو. اول ما نزل من القرآن، اول چې کوم قرآن پاک نزول شوی دی دا 15 آیاتونه دي د سوره علق. دا ټولو نه اول. بیا 3 کاله وحی معطله وه، پوره 3 کاله وحی معطله وه، وحی نه راتل نبي علیه السلام ته. 3 کاله بعد چې وحی شروع شوې ده نو دا سوره مدثر نازل شوې ده. نو هغه 2 نمبر شو. بیا سوره مدثر پسې چې 3 نمبر کوم سورت نازل شوې ده، پوره سورت نازل شوې ده، نو هغه دا سوره فاتحه ده. نو دا 15 نمبر دی، دا 3 نمبر دی. اول چې نازل شوي دي اول ما نزل من القرآن 15 آیاتونه دي د سوره علق. 2 نمبر وحی معطله شو، 3 کاله وحی نه کېدله. 3 کاله بعد چې اول کوم سوره نازل شوې سوره مدثر. 3 نمبر چې سوره مدثر پسې پوره سورت نازل شوی دی دا سوره فاتحه. نو ترتیب نزول شیخ الهند رحمه الله فرمایي چې 3 نمبر دی. د سوره فاتحه نمونه، سوره فاتحه دا یو لویه خزانه ده. د دې اسماء درته ذکر کوو. اسماء سوره فاتحه
دی سورہ فاتحه نمونه اول دیتا القرآن ہوئی. القرآن دی ټول قرآن بنیاد چې غیب یاد تتاوسته زه خلاصه ذکر کوم. القرآن ورته ویل کېږي. دوم نمبر اساس القرآن. اساس القرآن. دریم نمبر سورۃ الشفاء. دته سورہ شفاء ہوئی. د دې متعلق به د خبره ذکر کوم. سورۃ الشفاء. دریم څلورم نمبر سورۃ الکنز. دته سورۃ الکنز ویل کېږي. پنځم نمبر سبع مثانی. سبع مثانی. سبع او آیاتونه ته وایي. مثانی معنا مکرر. په دې کې او آیاتونه دي په هر مانځ کې تکراري. سبع مثانی ورته وایي. شپږم نمبر سورۃ الرقیہ. دته رقیہ وایي. د رقیہ معنا ده دم، او دا به بیا واقع ده ذکر کوم. دارنګه دته سورہ وافیہ وایي. سورہ وافیہ پورا کون کے سورت. او دارنګه دته سورہ کافیہ وایي. کافی کېدون کے سورت. او دارنګه دته شافیہ وایي. شفا ورکون کے سورت. او دارنګه دته ویل کېږي تعلیم المسألہ. دی سورت ته ویل کېږي تعلیم المسألہ. په دې کې منګ او تاسو الله رب العزت د دعا طریقه ښودلې ده. په دې سورت کې چې دعا غواړې څنګه به غواړې د دعا طریقه پکې ده. نو تعلیم المسألہ ورته وایي. دې سورت ته سورہ شفا ورته وایي. او دارنګه رقیہ ورته وایي. زمونږه حکیم الامت اشرف علي تانوی رحم الله لیکلي کله چا هر قسم مرض وي هر سحر تازه و براوخ کی د سانا یا د پمنا تازه وي روزانه په یو سلوخ زله سوره فاتحه دم کی یو سلوخ زله اعوذ باللہ بسم اللہ دے ورسروی الحمدللہ رب العالمین ولدوالین پوری یو سلویخ زل دے باندې دم کی او سوک بریز بھی دا عبدی اس کی پورا یو سلویخ ردو پوری دے دا عمل جاری ساتی. یو سلویخ ردو پوری روزانہ دے تازہ براباسی. یو سلویخ زل دے سورہ فاتحہ اور باندې چفکی یو سلوے خورد پورے اللہ رب العزت با دی مریض تا شفا ورکی. تا ذکر سورہ شفا ہو دا خزانہ دا گوری دا سورہ فاتحہ خمون خو یادا کردی دا او مانزی که مسی زر وی و تاجو مرتا نشتا کن دا خزانہ دا پتا خزانہ ورتا دا سورہ شفا دا. دوم نمبر پا بخاری او ترمیزی ابو داود کی حدیث دے. حضرت بخاری روایت را نقل کر. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث راوی ده. دے فرمائی چې منګه په یو سفر باندې لاړو یو غزا ته. هلته څه خلکو کفارو منګه ته نه مېلمستیا وغوښتله چې موږ دغسې لږ مسافر یو که موږ له هم څه راکړو. نو هغه خلکو یې مېلمستیا ونه کړه. په هغه خلکو کې د هغې یو مشر هغه مار وچیچه چې مار وچیچه هغې ډېر علاج وکړو خو سړی ښه نه شو. دا خو صحابه کرامو او کفارو یې دغه ښه خلک دي نیکان خلق دی راځي چې دی ته لاړ شو یو کس به ترې نه راولو چې په دې سړي دم واچوي.
خلق راغله کفار راغله ابو سعید الخدری رضی الله عنه ته وی کتا سو مهرباني وکي یو کس مون سره لاړ شي زمونږه سړی مارچ چلے او دا زمونږه سید القوم دی قوم ملکم دی نو کتا سو په مونږ باندې لږ دم واچو ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي چې تاسو زمونږه میلمستیا ونه کړه نو اوس چې زدم اچوم ما ته په کې شکرانه راکوي فرېدم هم چیرته دا بخاری کی روایت دی وې څومره شی موږ نه غواړي د دې بخاری روایت دی سلويخ غړي په دم کې راکې دا ابو داود روایت دی سل غړي په دم باندې راکوي هغه ورته وی دا سلويخ غړي هم درل درکو خو صرف اوس سړي باندې دم واچو وې بالکل صحیح عقد شو موحده شو ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي چې زلاړه ما دغه سوره فاتحه اعوذ بالله بسم الله میں ہوئے او سورہ فاتحہ میں پیچوک قول شروع کر چوزر میں پیچوک کڑے کم زی چے دی چی چلے واغتا میں زور ورک زہر تینا راوتل شروع شو دوبارہ میں بیا پی دم واچو بیا میں پی واچو لاس با میں پی وا زہر میں باندے راوتل یو سو زلا تزلا میں چے سورہ فاتحہ پی دم کڑا سڑی میں زو روغ جوڑے میں درد کو ختم وی راوباس سلویخ کړي سړی خروش شو کنه سلویخ کړي راوخ کړي په ابو داود کې سل کړي راغلي ګډي راوستلې ملګرو څنګه هغه ته نه پښتنه وکړه دا ګډي دې سشي راوست ودا ما خلکو سره عقد کړو عقد مې کړو چې زه په در باندې دا واچو ما ته سلویخ کړي راکړو دم می واچو سړی خشو سلویخ کړي راکړي نو ملګرو وی دا به موږ د پاره جایز وي دا خو تا قرآن پاک دم اچولی دی په هغې دې دا ګړي اخیستلي دا به موږ د پاره جایز وي نو ابو سعید الخدري رضی الله عنه فرمایي چې خبره خو اسانه ده حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ده نبی علیه الصلوۃ والسلام موجود دی کوي ناجایز دي خو واپس به کوته کوي جایز دي بس موږ به استعمال غزا نه واپس راغله مدینه منوره ته تشریف یو ګډي اور صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دې مسئله پوښتنه وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو سعید الخدری ته وی یو خو دا راته وی دا درته چا وی چې د سوره فاتحه دا دم ده او په دې کې د شفا ده دا درته چا وی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر خوشاله شو چې پوښتنه وکړه اور یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا علم نو او ما وی دی الله تعالی کتاب دې سوره فاتحه دا راځه ور بل دمه چې دمه کې سړی روغ جوړ وی ښه وی دا سيزونه سلوير کړي دی وی هاو وی ښه کارم کړی دی الفاظ داسې دي وی ادربو لی سحما وی ما تم پکې برخه مقرر کړي ګډي واځي ځان نه مخوري مالم پکې برخه مقرر کړي یعنی نبی رسول الله فرمایي چې دا شی جایز دی نو دا ګوره دا سوره شفا ده ښه او دارنګه دې ته دارمی روایت دی فاتحه الکتاب شفاء من کل داء دا د مسند دارمی روایت ده فاتحه الکتاب سوره فاتحه چې ده شفاء من کل داء دا د هر مرض لپاره علاج دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بشفاءین القرآن والعسل علی لپاره د الزام راځي تاسو په ځان باندې لازم کړئ مسلمانانو دوا علاجونه دوا د شفا سيزونه القرآن والعسل یو قرآن پاک دی یو شاد دی حافظ ابن قیم جوزی رحم الله لیکلی دی چې په شادو کې د زرو مرضونو شفا ده د زرو مرضونو د چا د ګردې تیږه وي ګرده کې تیږه وي هر سحر دې په اوبو کې اچي هر سحر په نهر حدیث کې دې سره د ګردې تیږه ماتي نبی علیہ السلام فرمایي دو سيزونه ځان باندې لازم کړي شفا القرآن والعسل یو قرآن پاک یو شاد
زموږ مسلمانان دي چې لږ ماشوم مریض شوی نه وي نو بس ډاکټر ته یې په مخه کړي، ټیسټونه دي، حساب دی، کتاب دی، دنیا پیسې ډاکټران ته نه واخلي. نو داسې نه چې علاج بنه ده، علاج بنه نه دی. وګوره اول د قرآن پاک دا دم دی، قرآن پاک باندې اوبه دم که، دا ورله ورکه، دم پې واچوه. په ترمذي کې حدیث دی، جبریل علیه السلام تشریف راوړل، نبی علیه السلام ته یې چې وکتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې طبیعت ناساز و ښه نه و. جبریل علیه السلام ورته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې لږ مریض یم. وی دم در باندې وانچوم؟ وی واچوه که. دا ګوره دا د جبریل علیه السلام دم ده. بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل عين وحاسد تشريك الله يشفيك بسم الله ارقيك. جبريل علیہ السلام دم دی. بسم الله ارقيك دی الله په نوم باندې دمومه. من كل شيء يؤذيك دی هر هغه څیز نه دی دموم چې تا ته ضرر رسوي. من شر كل عين وحاسد تشريك دی بد نظر باندې دمومه، دی بد نظر که چا در سره حسد کړي دی هغه نه دې هم دمومه. الله یشفیک بسم الله ارقیک، الله دې روغ که د خدای په نوم دې دمومه. جبریل علیه السلام دم دی. پیغمبر اسلام په خپله حسن او حسین باندې به یې دم اچوه. به هر حال عرض پیدا کو چې فاتحة الکتاب شفاء من کل داء، سوره فاتحه دا شفا ده د هر مرض دپاره. رواه دارمي، دا مسند دارمي حدیث دی. او دارنګې ما درته ویل چې دې ته کنز هم وایي. دا روایت مدارک را نقل کړی دی. الفاتحة کنز من کنوز عرشی، الفاتحة کنز من کنوز عرشی. وی الله پاک فرمایي چې سوره فاتحه دا زما د عرش د خزانو نه یوه خزانه ده. موږ سره خزانه موجوده ده او موږ یې استعمالو نه. لکه چا سره سر زر وي، ډالر ورسره وي، استعمالوي یې نه. نو دا سره زر دي. ګورئ نو دې صورت دا اسماء او دا نومونه دي. دې نه معلومه شوه چې سوره فاتحه دا یو عظیم صورت دی. ګورئ عظیم صورت. او ما تاسو ته مخکې وویل چې دې ته 7 مثاني وایي. قرآن پاک کې الله تعالی ذکر کړي ولقد آتیتک 7 من المثاني والقرآن العظیم. الله تعالی ورته 7 مثاني او قرآن عظیم ورته ویلي دي سوره فاتحه. نو دا د سوره فاتحه اسماء او نمونه. کثرت دی اسماء دا دلالت کوي په لوی شرافت د دې صورت باندې. اوس یو مسله به دلته ځان واورئ چې سوره فاتحه دا د ټول قرآن خلاصه ده او دا ټول قرآن پاک دا د سوره فاتحه شرح ده. سوره فاتحه دا یو خلاصه ده، لکه متن دی د قرآن پاک، یو متن دی او خلاصه ده. او دا ټول قرآن پاک دا د سوره فاتحه شرح ده. په دې وجه باندې چې دا سوره فاتحه دا د ټول قرآن خلاصه ده او په منزله متن دی. دیتا القرآن او اساس القرآن ویلی کیږي. او د دې 2 تقریر دي. دا خلاصه یاد کړئ، د دې 2 تقریر دي چې قرآن پاک دا شرح ده او سوره فاتحه دا داسې ده لکه متن. او په سوره فاتحه کې د قرآن پاک ټول مضامین موجود دي. نو د دې 2 تقریر دي. اول تقریر د شیخ الاسلام شبیر احمد عثماني رحمه الله ده. اول تقریر د شیخ الاسلام شبیر احمد عثماني رحمه الله ده. هغه داسې فرمایي چې په قرآن پاک کې ټول 6 مضامین بیانېږي. چې په قرآن پاک کې ټول 6 مضامین بیانېږي. 6 مضامین دا دي: اول توحید، دوام رسالات، دریم احکام، سلورم قیامت،
پنځم تخویب، شپږم بشارت. شبیر احمد عثمانی رحم الله فرمایي چې په قرآن پاک کې ټول شپږ مضامین بیانېږي. اول توحید، دوهم رسالت، دریم احکام، څلورم قیامت، پنځم تخویب، شپږم بشارت. دا شپږ مضامین دي قرآن پاک کې ټول دا شپږ مضامین الله تعالی ذکر کړي. پاتې شو انفاق، جهاد فی سبیل الله، هغه ورسره ذکر کیږي. عمومي دا شپږ مضامین پکې ذکر کیږي. توحید مسله خو مخکې ما درته ذکر کړه چې توحید تعریف به ذکر دا الله تعالی وحدانیت پکې ذکر کیږي. رسالت مطلب دا دی چې ټول انبیاء علیه السلام د الله رب العزت طرفه د مخلوق د هدایت لپاره رالېږلي شوي. څومره انبیاء علیه السلام دي؟ اول پیغمبر آدم علیه السلام دی. آخری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. دا د خلکو د هدایت لپاره الله رب العزت دنیا ته رالېږلي. رسالت مسله ده. احکام جمع د حکم ده. مونځ د الله تعالی حکم دی، روجه د الله تعالی حکم دی، زکات د الله تعالی حکم دی، حج د الله تعالی حکم دی، جهاد د الله تعالی حکم دی. دا احکام پکې ذکر کیږي. دریم نمبر قیامت مسله ذکر کوي. دې ته معاد ویل کیږي. موږ او تاسو ټول باندې و پناه راځي، په دې غرونو باندې و پناه راځي، اسمانونو باندې و پناه راځي. دا نظام الله تعالی ختموي. بیا ورپسې شپېلې ویلی کېږي، قیامت به الله تعالی راولي. دا ټول انسانان به الله رب العزت ژوندي کوي. د هر انسان په بدن کې به خپل روح الله تعالی وردننه کوي. دې ته قیامت ویلی کېږي. نو د قیامت مسله پکې ذکر کوي الله تعالی. تخویب، ویرول. تخویب دا مانا که دا اللہ تعالی احکام و پابندی دیو نکڑا اللہ پاک بدر لا عذاب در کئی. که دا اللہ پاک دی احکام و پابندی دیو نکڑا اللہ پاک بدر لا عذاب در کئی. گورا قسم عذاب گنے دی. یہ تو تخویب پہلے کی. بشارت مطلب دا دے که دی اللہ تعالی دی احکام و پابندی دیو کڑا نو مرد نوروستو یو خپل ژوند بل الله در کئی. جنت ته بدی بوزي، حوریه او غلمان بدل در کوي، بنگلې بدل در کوي. لنډه دا چې ته په کوم شي خوشحالېږي الله دې خوشحالوي. دې ته بشارت ویل کېږي. نو دا شپږ مضامین دا ټول قرآن کې الله تعالی ذکر کړي دي. ګورئ دا شپږ مضامین. اوس ګورئ دا شپږ مضامین، ټول دا شپږ مضامین دا په سورې فاتحه کې موجود دي. تاسو یو ته اوس ګورئ. نو دا شپږ سیزونه شو بشارت. سورہ فاتحه کې دا ټول مضامین بالاجمال مذکور دي. دا شپږ مضامین بالاجمال یعنی اجمالا په سورہ فاتحه کې موجود دي. هغه داسې ګورئ: الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. دې ځای پورې توحید ذکر ده. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم تر دې ځای پورې دا الله رب العزت توحید ذکر دی. په دې کې ګوره توحید راغی. اوس دې کې څنګه توحید او وحدانیت راغی؟ نو ګورې د علامه سمرقندي رحمه الله بحر العلوم کې د الحمدلله ترجمه دا کړې ده. الحمدلله الوحدانیت لله، دا ترجمه یې کړې ده. الحمدلله الوحدانیت لله. نو ګورې الحمدلله رحیم پورې په دې کې توحید ذکر دی. دا یو. دوم نمبر مالک یوم الدین چې الله پاک بادشاہ دی د ورځې د جزا. قیامت ته دین ویل کېږي. دین ویل کېږي جزا ته. قیامت ته دین ځکه ویل کېږي
چې په دې کې هر انسان ته جزا ورکول کېږي. که نیک عمل یې کړی وي جزا یې نیکه ده، که بد عمل یې کړی جزا یې بده ده. نو مالک یوم الدین په دې کې د قیامت ذکر دی، ځکه مالک دی د ورځې د جزا. یوم الدین نه مراد یوم القیامت دی. نو ګورئ په سورې فاتحه کې د قیامت ذکر هم راغی. دریم نمبر ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. تر دې ځای پورې دې کې احکامو ته اشاره ده، دې کې د احکامو ذکر دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. تر دې ځای پورې په دې کې د احکامو بیان دی. ځکه نعبدو، دا نعبدو علماء ذکر کړي دي د عبادت ټولو طریقو ته او ټولو احکامو ته شامل دی. د عبادت چې څومره طریقې دي او چې څومره احکام دي د شریعت، دې ټولو ته شامل دی. نو ایاک نعبدو کې احکامو ته اشاره شوه. څلورم نمبر صراط الذین انعمت علیہم، دې کې رسالت ته اشاره ده. دې کې یعنی د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دی. صراط الذین انعمت علیہم په دې آیات کې رسالت ته اشاره ده، ځکه منعم علیہم و چا چې احسان شوی دی، ځکه منعم علیہم څلور جماعت دي، څلور ډلې دي. قرآن پاک کې الله تعالی ذکر کړی دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. څلور ډلې پکې ذکر شوي. منعم علیہم په کومو خلکو باندې چې الله تعالی احسان کړی دی. دا قرآن پاک کی سورہ انعام کې الله تعالی څلور ډلې ذکر کړي دي. من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. ګوره په څلورو ډلو کې اوله ډلې انبیاء علیه السلام. نو ګوره صراط الذین انعمت علیہم دې کې اشاره شوه رسالت ته، انبیاء علیه السلام ته، ځکه منعم علیہم څلور ډلې شوې. اوله ډله پکې د انبیاء علیه السلام. نو دې کې اشاره شوه رسالت ته. او بل طرف ته پکې بشارت هم ده. همدې صراط الذین انعمت علیہم بل طرف ته پکې بشارت هم ده. بشارت پکې داسې ده ګوره چې څوک د انبیاء علیه السلام منونکي وي، دې ته به الله تعالی هر قسم انعام ورکوي. نو بشارت هم پکې راغی. نو صراط الذین کې دوه څیزونه راغلل، یو رساله یو بشارت. بشارت همدا مطلب شو چې یعنی منونکو لره څومره چې څوک انبیاء علیه السلام مني، الله تعالی مني، د الله تعالی احکام مني، نو منونکو ته هر قسم انعام ورکولی کېږي. نو صراط الذین کې هم اشاره شوه رسالت ته، هم اشاره شوه بشارت ته. ورپسې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دې کې تخویف ذکر دی. تخویف څه معنی؟ یعنی نه منونکو ته تخویف الله تعالی ذکر کوي چې څوک د الله تعالی نه مني یا د الله تعالی احکام نه مني یا انبیاء علیه السلام نه مني، نو هغې ته الله رب العزت زورونه ورکړې ده چې قیامت کې به تاسو ته سزا درکولی کېږي. نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نو دې کې د نه منونکو ذکر ده، یعنی تخویف. نو دا شپږ مضامین شو. دا شپږ مضامین ټول قرآن پاک کې الله رب العزت تفصیل سره ذکر کړي دي. او دا شپږ مضامین اجمالاً په سورې فاتحه کې ذکر دي. نو معلومه شوه چې سورې فاتحه د ټول قرآن پاک خلاصه ده، او دا په منزله متن دی، او ټول قرآن پاک دا په منزله شرح ده. دا تقریر د شبیر احمد عثماني رحمه الله ده. دوم تقریر زمونږ د مولانا حسین علی رحمه الله ده. مولانا حسین علی صاحب رحمه الله. او دا تقریر دا د علی رضی الله عنه نقل کړی دی. دا قول د علی رضی الله عنه دی. مواهب الرحمن هغه کې ذکر کړی دی. او دارنګه مجدد الفسانی رحمه الله هغه هم دا نقل کړی دی. نو دوم تقریر د حسین علی رحمه الله دی چې دا قول دا د علی رضی الله عنه دی
تفسیر مواهب الرحمن او دارنګ مجدد الفسانی رحمه الله را نقل کړي چې دغه خلاصه ده بزرګانو چې قرآن پاک چې ټول څومره آسماني کتابونه دي څومره آسماني کتابونه دي او قرآن مجید د دې ټولو خلاصه په سوره فاتحه کې موجوده ده څومره آسماني علوم یا آسماني کتابونه دي او قرآن مجید د قرآن پاک دی د دې ټولو خلاصه په سوره فاتحه کې موجوده ده هغه داسې دی چې د مضامینو په اعتبار باندې د قرآن پاک ټول څلور حصې دي د مضامینو په اعتبار باندې د قرآن پاک ټول څلور حصې دي او هر حصه د الحمدلله نه شروع کیږي د قرآن پاک د مضامینو په اعتبار باندې ټول څلور حصې دي قرآن پاک هر حصه پورې شروع کیږي د الحمدلله او دا څلور مضامین چې پکې ذکر کیږي هغه دا یاد کړئ اجمالا خالقیت ربوبیت سلطنت مالکیت قرآن پاک د مضامینو په اعتبار باندې څلور حصې دي او هر حصه شروع کیږي د الحمدلله نه هغه څلور حصې دي خالقیت ربوبیت سلطنت مالکیت دا څلور خبرې ټول قرآن کې الله تعالی ذکر کړي خالقیت چې د کلا شی او خالق الله پاک دی دا څومره مخلوق موږ او تاسو په نظر راځي یا نه راځي د دې خالق الله تعالی دی دوم نمبر ربوبیت تربیت کوونکی الله تعالی دی د ټول مخلوقاتو ته رزق الله تعالی ورکوي ربوبیت دریم نمبر سلطنت بادشاہیم دی اللہ تعالیٰ دا نظام با اللہ تعالیٰ ختمی کم مجازی بادشاہان دی دا با اللہ تعالیٰ ختمی سلطنت او بادشاہیم دی اللہ تعالیٰ دا سلورم نمبر مالکیت مالک او مختارم اللہ تعالیٰ دا نو دا سلور مضامین دی قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ ذکر کری دی سلور حصی دی سلور مضامین دی او ما در توید چی ہر حصے گور شروع کی گی دا الحمدللہ نو گوری دی سلور حصو تا اول سورہ فاتحه نه راواخله د سورہ فاتحه نه تر هغه سورہ انعام پورې د سورہ فاتحه نه راواخله اوله حصہ تر مایده اخره پورې دا ګوره الحمدلله رب العالمین د مایده اخره پورې دا اوله حصہ ده اوله حصہ شروع شوی د الحمدلله رب العالمین نو حمد شروع شوی ده نو د سوره فاتحه نه تر اخر د مایده پورې په دې کې خالقیت بیانېږي دا اوله حصہ د قران پاک خالقیت چې د ټولو سيزونو خالق دا الله رب العزت دی دا اوله حصہ په دې کې بیانېږي خالقیت دوم وګورئ دومه حصہ د سوره انعام نه تر اخر د سوره بنی اسرائیل پورې تر اخر د سوره بنی اسرائیل پورې دا دومه حصہ ده په دې کې بیانېږي ربوبیت او ګورئ دا حصہ د الحمدلله شروع کیږي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دا حصہ ګورئ دا الحمدلله نه شروع شو او په دې حصہ کې ربوبیت بیانېږي درېمه حصہ ګورئ د سورې کاف نه شروع کیږي درېمه حصہ د سورې کاف نه شروع کیږي تر سورې احزاب پورې درېمه حصہ دا شروع کیږي د سورې کاف نه تر احزاب پورې او په دې کې ما ته بیانېږي سلطنت بادشاہي دی الله تعالی او دا حصہ ګورئ د الحمدلله شروع کیږي الحمدلله الذي
انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. دا وګورئ دام دی الحمدلله نه شروع شو. دا درېیمه حصه ده علي رضی الله تعالی تعالی لوی علم ورکړ. او دا درېیمه حصه دا شروع کیږي د سورې کاف نه تر احزاب پورې او په دې کې بیانېږي سلطنت دی بادشاہي دی الله تعالی. څلورمه حصه دا بیان شوې ده د سورې سبا نه. څلورمه حصه دا شروع کیږي د سورې سبا نه تر اخر د قرآن پورې او دا حصه د الحمد نه شروع شوې ده. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير. دا حصه ګورئ دام دی الحمدلله نه شروع شوې ده. او په دې څلورمه حصه کې مالکیت بیانېږي. مالکیت چې الله رب العزت د ټولو څیزونو مالک دی او د ټولو څیزونو اختیار الله رب العزت سره دی. نو ګورئ دا څلور حصې شوې: خالقیت، ربوبیت، سلطنت او مالکیت. دا ټول قرآن کې هغه د ذکر دی. څلور حصې دي قرآن پاک. اوس دا څلور حصې دا هر حصه اجمالا په سورې فاتحه کې ذکر ده. دا هر حصه ګورئ دا دومره لوی سمندر الله رب العزت په دې سورې فاتحه کې بند کړی دی. نو دا څلور حصې دا اجمالا په سورې فاتحه کې ذکر دي. تاسو ورته اوس ګورئ نو فرمایي ګورئ الحمدو کې الحمدلله کې اشاره ده حصې اولې ته. دا الحمدلله چې کوم سورې فاتحه کې راغلی ده دا اشاره ده حصې اولې ته. ځکه لفظ دی الله نه وصف مشهور مراد ده چې مراد ده خالقیت دی. اوله حصه کې خالقیت ذکر کیږي. نو علما ذکر کوي چې الحمدلله دې کې اشاره ده اولې حصې ته چې خالقیت دی. الحمدلله دا معنا ده چې خالق د اشیاء الله تعالی دی. او دویمه حصه هغه ګوره ذکر ده پر رب العالمین کې. الحمدلله رب العالمین پر رب العالمین کې دویمه حصه ذکر ده. ځکه دویمه حصه کې ذکر کیږي ربوبیت، تربیت کوونکی، رزق ورکوونکی، پالونکی. نو رب العالمین کې دویمه حصې ته اشاره شو. دریمه حصه دې کې اشاره ده الرحمن الرحیم. دریمه حصه چې هلته موږ ذکر کړ په دریمه حصه کې بیانېږي سلطنت. نو سلطنت په الرحمن الرحیم کې مذکور دی. او څلورمه حصه چې مالکیت دی مالک یوم الدین، په مالک یوم الدین کې مالکیت ذکر دی. نو ګورئ قرآن پاک ټول څلور حصې شو. او دا څلور حصې چې خالقیت، ربوبیت، سلطنت او مالکیت ده اجمالا په سورې فاتحه کې موجود دي. نو معلومه شوه چې سورې فاتحه دا خلاصه د ټول قرآن پاک ده او دا به منزله متن د ټول قرآن پاک او ټول قرآن پاک کې د اشاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ته ګورئ دې کې یو څو خبرې ذکر کوم. خو سورې فاتحه کې ټول کلمات 23 کلمات دي. سورې فاتحه کې ټول کلمات 23 دي. لکه الحمد یو کلمه ده، لله بل کلمه ده، رب بل کلمه ده. نو ټول کلمات پکې 23 دي. او حروف پکې ټول 140 دي. ټول حروف په سورې فاتحه کې 140 دي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله د امام ابو حنیفه رحمه الله پر ځبان بسم الله الرحمن الرحیم د ټول قرآن پاک نه جز ده. یعنی ټول قرآن پاک نه بسم الله دا یو حصہ ده.
د امام شافعي رحمه الله مسلک دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د هر صورت نه جز ده. نو په دې وجه چې یو سلو څوارلس صورتونه دي، نو چې د هر صورت سره بسم الله الرحمن الرحیم حساب کې نو بیا تعداد د آیاتونو زیاتېږي. ګورئ ځکه د امام شافعي رحمه الله مسلک دا دی، هغه بسم الله الرحمن الرحیم دا د هر صورت نه جز او حصہ ده. او د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د ټول قرآن حصہ ده، د هر صورت نه جز او حصہ نه ده. په دې وجه مسله درته ذکر کوم. مسله دا ده چې تاسو کې څوک قاریان صاحبان تراویح کوئ، په تراویحو کې قرآن پاک اورئ، خلکو ته اوروئ، نو دا مسله یاده کړئ. ګورئ دا سوره بسم الله الرحمن الرحیم د ټول قرآن پاک حصہ ده. نو چې حصہ شوه، چې کله د قرآن پاک ختم کوئ نو ټول قرآن کې به یو ځای کې ګوره جهرن بسم الله الرحمن الرحیم وایي. بیا هلته علماو ذکر کړي دي چې ښه خبره دا ده چې یو ځل جهرن بسم الله الرحمن الرحیم د اقرا صورت کې سر کې وایي، ځکه هغه اول قرآن پاک دی چې نازل شوی دی، د هغه په سر کې به یو ځل بسم الله الرحمن الرحیم وایي جهرن، چې دا مسلمانان یې واوري. ګورئ او که چېرته چا ختم وکړو او یو ځای کې جهرن بسم الله ونه وایي نو ختم ناقص شو، یو آیات یې پرېښوده. دا مسله یاده کړئ، خصوصا قاریان حضرات د دې مسلو نه خبر نه وي، ځکه دا د ټول قرآن یو حصہ ده. چې د ټول قرآن حصہ شوه نو که ته بسم الله هر ځای کې په پټه وایې نو ستا خو صحیح شو، خو د مقتدیانو ختم دی ونه شو. دا مسلې لیکلې ده امداد الفتاوا کې. په دې وجه باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا د ټول قرآن پاک حصہ ده. نو حافظ چې تراویح کوي د یو صورت په سر کې به جهرن بسم الله الرحمن الرحیم وایي، یعنې په زوره به یې وایي. او ښه خبره دا ده چې اقرا بسم ربک الذی چې کله شروع کوي د دې په سر کې به بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل وایي. یو حدیث کې راغلی دی د سوره فاتحه متعلق، الله تعالی فرمایي قسمت الصلاة بیني و بین عبدي نصفین، ما سوره فاتحه ته تقسیم کړې ده زما او د بنده په منځ کې دوه حصې مې کړې. الله تعالی فرمایي قسمت الصلاة، صلات مراد سوره فاتحه ده، دا مې تقسیم کړې ده بیني و بین عبدي نصفین، په منځ زما او زما د بنده په منځ کې دوه حصې مې کړې ده. او بیا فرمایي ولعبد ما سأله، د بنده دپاره به هغه شی زه ورکوم چې ما نه سوال کوي. نو دې کې ګوره ټولې 15 جملې ذکر کړي قرآن پاک کې. الله تعالی د په دې سورې فاتحه کې 15 جملې ذکر کړي دي. نو بیا فرمایي چې کله بنده داسې وایي الحمدلله رب العالمین، دا الفاظ وایي، وی الله تعالی فرمایي حمدنی عبدی، بنده زما تعریف وکړو، بنده زما صفت وکړو. الله رب العزت باقاعده جواب ذکر کوي الحمدلله رب العالمین. دومه جمله چې کله انسان داسې وي الرحمن الرحیم، دومه جمله ده. وی الله رب العزت ارشاد فرمایي اثنى علی عبدی، بنده زما تذکره وکړه او زما صفت یې وکړو، زما تذکره یې وکړه چې الرحمن الرحیم وي. په دې وجه مونځ ته سړی ودرېږي، انسان ودرېږي، ښه په توجه سره دا مونځ پکار دی. درېیمه جمله چې کله انسان داسې وایي مالک یوم الدین، وی الله تعالی فرمایي مجدنی عبدی، زما بنده زما لویی بیان کړه، زما لویی بیان کړه مجدنی عبدی. او څلورم نمبر چې داسې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص موږ تا ته عبادت کوو او ستا نه مدد غواړو. دې کې بیا ورته خبر ورته ذکر کوم چې کله داسې وایي وی الله تعالی فرمایي هذا بیني و بین عبدي ولعبدي ما سأله، دا ټوکړه دا جمله زما او د بنده په منځ کې مشترکه ده، او بنده چې ما نه څه سوال کوي زه ورله ورکوم. څنګه مشترکه ده؟ ګوره ایاک نعبد،
عبادت دی بنده له طرفه وي و ایاک نستعین مدد دی الله له طرفه وي نو دا ټوکړه مشترک شو. الله تعالی فرمایي ایاک نعبد عبادت دی بنده له طرفه ته عبادت کوه. نستعین الله تعالی فرمایي زه به د مدد کوم دا زما له طرفه ده. نو دا ټوټه مشترکه شوه. ولعبد ما ساله او بنده مانه چې څه سوال کوي زه درله درکوم. ګوره پنځمه جمله چې کله داسې وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. وی الله تعالی فرمایي هذا لعبدی دا خالص زما د بنده دپاره ده. ځکه ګوره دې کې بنده سوال کړی دی. ما تاسو ته مخکې ووایي چې سورې فاتحې ته تعلیم المسأله هم وایي. دې کې د سوال طریقه موږ ته الله تعالی ښودلې ده چې تاسو دا سوال وکړئ اهدنا الصراط المستقیم. پروردګاره په دې صراط المستقیم چې اسلام ده په دې موږ داسې ښه ثابت قدمي او ښه کلک کې موږ او لار د هغه خلکو چې تا په احسان کړی دی چې څلور ډلې دي انبیا علیه الصلاة والسلام دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یا الله د یهودو او د نصاراو د طریقو نه موږ وساتې. نو دا ګوره طریقه د سوال موږ او تاسو ته الله تعالی ښودلې ده. وی دا پنځمه کلمه چې څوک وایي دا پنځمه جمله وی الله تعالی فرمایي هذا لعبدي ولعبدي ما ساله دا خالص زما د بنده دپاره ده. ځکه بنده سوال کوي د الله تعالی نه ولعبدي ما ساله او بنده چې ما نه څه غواړي